نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ثلاث کفارات درې اعمال داسې دي چې دا د انسان د تیر شو ګناوونو د پاره کفاره ګرځي. پاغه کې اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د تکلیف باوجود کامل وضو کول، کامل او دس کول، دا د انسان د تیر شو ګناوونو د پاره څه ګرځي؟ کفاره ګرځي. د تکلیف باوجود څه مطلب دی؟ وس شپې یخې شوي دي که نه، نو یخ دی او ته په یخو اوبو باندې او دس کوي، نو دا ګران کار دی. نو د تکلیف باوجود او دس کول، یا ګرمي ده، سخته ګرمي ده او اوبه یخې نه میلاوېږي، اوبه هم ګرمي دي او ته په هغې ګرمو اوبو څه کوي؟ او دس کوي په ګرمۍ کې. یا دا رنګې بیماري تکلیف دی درته، خو د هغې باوجود ته څه کوي؟ او دس کوي. د ګرمي بسترې درته پاسېدل ګران دي، خو د هغې باوجود د ګرمي بسترې نه ته پاسې یخ واشروم ته لاړ شي او پلته په یخو اوبو باندې څه وکړي؟ او دس وکړي. د تکلیف باوجود یا اوبه نه میلاوېږي او په بیه اوبه والي او په هغې باندې څه وکړي؟ او دس وکړي. دا د تکلیف باوجود او دس کول دی، خو کامل او دس کول، کامل وضو کول. کامل وضو څه شی دی؟ فقهاو د هغې تشریح دا کړې ده چې هر اندام 3 پیرې انزل، هر اندام 3 پیرې انزل، دا کامل وضو ده. او کوم حدونه چې دي د هغې نه لږ زیات انزل، کم حدونه چې کم دي د هغې نه لږ زیات انزل، لکه دا لاس چې ته انځې سره د سنګلو به انځي که نه، نو خیر دی دا لاس د سنګلو نه هم لږ پورته وینځه، مخ د خپلو حدودو پورې انزل، نو دا د دې نه لږ زیات وینځه چې چېرته یو ویښته پکې وچ پاتې نه شي. دا کامل او دس کول دي. یعنی په کومه طریقه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وضو کول نقل شوي دي، په هغه کې طریقه باندې وضو کول دا څه شی دی؟ کامل وضو کول دي. پاکي حاصلول، د پلیتۍ نه ځان ساتل، په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي؟ معاف کوي. پاکي حاصلول، د پلیتۍ نه ځان ساتل. نن سبا مسله دا ده چې کو خیال خو کړی ډېر خلک هغه لوټه خو ختمه شوې ده، مخکې به خلکو لومبې استنجا په لوټه باندې وکړله او بیا به اوبه استعمال کړي. یا نن سبا لومبې ټیشو پیپر استعمال کړي، وروسته څه استعمال کړي؟ اوبه استعمال کړي. نه هغه شی ختم شوی، نن سبا خلک ډایرکټ استنجا په څه شي باندې کوي؟ سمدستي واړه بول وکړي او ځان په اوبو باندې وینځي او راپاسي. دا پرته ورته هم نه لګي چې یاره زما د واړه بول وروسته ساسي که اوبه ساسي، نو دته دا پته خو نه لګي، د تسلی نه حاصل کړي، سمدستي راپاسي. نو ډېر کله ته واړه بول د په کپړو باندې ولګي، په اندام باندې ولګي، او دا واړه بول چې ده نو دا غټه پلیتي ده، دا غټه پلیتي ده. د دې کو چرته د درهم د مقدار نه زیات، او درهم مقدار د ورغوي دا منځ چې څومره دی دا د درهم مقدار دی، دا ډبل روپۍ چې څومره یې، د دې نه کو د دې پلیتي زیاته وه نو په دې کې مونځ نه کېږي. ٹھیک شو کنه؟ نو دې واړه بولو کې ځان په اوبو وینځي او سمدستي راپاسي، هغه واړه اوبولي په بدن هم بهیږي، په کپړو هم بهیږي، نو نه مونځ کېږي نه یو دس کېږي. ٹھیک شو؟ نو لومبې ښه تسلي حاصلول، لومبې تسلي حاصله کا چې واړه بول زما ودرېدل، د هغې نه پس ځان په اوبو باندې وینځه. او ګورې دا ډېره سخته ګناه ده د وړو بولو نه ځان نه ساتلو. عام طور پر عذاب قبر ګورې د دې د وجې نه وي، د وړو بولو نه ځان نه ساتل د دې وجې نه ګورې عذاب قبر وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې یو مقبرې طرف ته ووتلو، نو یو دوه قبرونو والا و، هلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په کومه خچره باندې سورو هغه وترېدله، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی دې دوه قبرونو والا ته عذاب میلاویږي، دې ته په دې قبر کې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. او نبی علیه السلام وفرمایل دا څه د داسې ګران غټ ګناه د وجې نه میلاویږي چې دوی ته ځان د هغې نه بچ کول ګران و، څه دومره ګران کار نه و چې دوی ته د هغې نه ځان بچ کول څه ګران و. نو د یو قبر والا ته وي دا عذاب په دې میلاویږي چې ده به ځان د وړو بولو نه ساتو، واړه بیل به وکړو، دا پروا به نه وه، کو په کپړو باندې سسېدل او کو په بدن یې ساسېدل، د هغې نه ځان نه بچ کو، د هغې وجې نه ورته په قبر کې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. او دا دویم کس دی، دویم قبر والا وي ده ته د عذاب ځکه میلاویږي چې ده به چغلي کوله، د دوو تنو په منځ کې جنګېرل، لمسې کول چې ورته مونږ وایو، دوه تنه جنګول، نو ته به دا کار کوو. نو دا دومره ګران ګناهونه نه و چې ده ته ځان نشو بچ کولی، ځان بچ کول ته اسان و، خو دوی ته ځان نه و بچ کړی، د دې وجې نه اوس دوی ته په دې باندې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. نو بهرحال چې استنجا دې وکړه، اول تسلی حاصله کا چې آیا واړه بول ختم شوي که نه دي ختم شوي، چې تسلی دې زړه ته راغله چې او واړه بول ختم شوي، د هغې نه پس بیا اوبه استعمال کا. نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی د تکلیف باوجود کامل او دس کول دا انسان د تیر شو ګناونو د پاره کفاره ګرځي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول، د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناونه ختمي، د هغې دپاره کفاره ګرځي.
مثال پته ورته اوس د جمعې مونځ وکړو او لاړې خپل دکان لا یا کور ته یا پټي ته ووتې خو په زړه کې دې دا تلوسه ده چې د مازدیګر بانک چې کله ووایي انشاءالله مونځ به کومه دا د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دي دا نه چې ته په جومات کې کښېنه او بل منځ ته انتظار کوه خپل کار روزګار کې لګیا یې خو دا دې په زړه کې دي چې کله اذان وشي انشاءالله د منځ تیاري به کومه نو دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي ختموي مسلمان هغه دی چې د ده زړه به د جماعت سره تړلی شوی د مسجد سره تړلی شوی لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په میدان محشر کې به ډېره سخته وي هر سړی به د نفسي نفسي چغې وي څوک به په خولو کې د خپو پورې د پوندو پورې څوک د زنګونارو پورې څوک د نامه پورې څوک د مرۍ پورې په خولو کې ډوبي په میدان محشر کې خو څه خلک به داسې وي چې هغه به د میدان محشر د تکلیفونو نه خبر هم نه وي هغه به د الله د عرش ته لاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلمانه وي وته نه داسې چې هغه به د الله تبارک وتعالی صحیح میلمانه وي د الله په عرش باندې د میدان محشر د سختونه به خبر نه وي یو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي هغه انسان چې د هغه زړه د مسجد پورې تړلی شوی و هغه انسان چې د هغه زړه په مسجد پورې تړلی شوی و هر ټایم جماعت سره مینه وه محبت و د دې وجې نه علما لیکي وایي ګوره د دریو څیزونو مینه چې د چا په زړه کې راغله دی د شکر وباسي درې څیزونه داسې دي د دې مینه چې د چا په زړه کې وه دی د الله شکر ادا کوي کم یو د مسجد مینه او دویم د قرآن مینا او دریم د نبی علیه الصلاة والسلام مینا دا درې څیزونه چې د دې مینه چې د چا په زړه کې وه د الله شکر ادا کوي ځکه د دې درې وړو څیزونو نسبت د چا سره دی د الله سره دی مسجد جماعت د الله کور دی قرآن د الله کتاب دی او نبی علیه السلام د الله رسول دی دا درې څیزونه دا دي چې د دې نسبت د الله سره دی نو چې کله ستا د دې درېو څیزونو مینه په زړه کې ونه ستا مینه د چا سره ده د الله سره ده نو دې وجې نه دغه انسان دې څه وباسي شکر دې وباسي نو د مسجد سره په زړه کې مینه ساتل پکار دی مینه ساتل وی مسلمان او مومن دی به د مسجد نه بار داسې وي لکه مې چې د اوبو نه بار وي مومن به د مسجد نه بار داسې خپوي داسې تړپاویږي به لکه مې چې بار د اوبو نه خپوي تړپاویږي او منافق سړی به په جماعت کې داسې وي لکه مرغۍ چې په پنجره کې وي داسې به تنګوي دا په دې انتظار وي لکه څه ټایم دا دروازه کوله شو پر مې کړو چې والوته دغه شانتي منافق سړی به په مسجد کې تنګيږي یاره دې مولوي صاحب ډېر نه وخت کو چې دا مونږ وشو چې په دروازه ور خوشی کېده وتلې دا ګوره د منافق علامت الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ د جمعې 2 رکعاته مونږ وکړو کنه هغه کوم په مخه ټیم پیسته بګور بار بغړی ته ګورو چې څه چلې سي او چې فرض وشي په دروازه باندې داس یو غوبل جوړ شي بس دغه 2 رکعاته مونږ د سنت نشته حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د کم انسان چې فرض اعمال فرض منځونه کم شي الله تبارک وتعالى به فرمایي دا نفل ولا پس باندې بدل کړي په فرض بدل کړي دا خو نفل نه دي دا خو سنت دي ګوره سنت دي نو یاد اوساتئ کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا انسان فاسق دی کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا فاسق دی نو کم تن چې په هر جمعه باندې دا نفل دا سنت فریدي دا څه شو په هر جمعه باندې د څه فریدي سنت فریدي صرف دغه 2 رکعاته کوي او منډي وي دا څه په ګډیر کسانی چې زما په خیال چې په کال 2 کې باغو د جمعې سنت نه کړی د جمعې سنت پې نه کړی ځکه چې دلته کې جمع ودرې کې د منځل راشي نه غړم به سنت مونږ کې اصل ورکاته هغه مونږ کې او چې کله ورسته چې کوم دینه خو په ګړو د سنت حسابي نه چې دم سنت دي نو بس هغه رواج وشي بار ته ځان بدکاری چې خلک وي د جمعې ورځ دا ناولې بار ګرځي جو زر رامن دي کې جمعه ته په دې نه دي چې زه عبادت کوم په عبادت لراته خدا سنت پېم کولو او بار تر منځ په دې ټیم کې ځان بدکاری نه ځکه جمعه ته راسي لکه جنن سبا مسلمانی جمعې لراغلی ده کنه چې د جمعې مونږ نه کوي نو یاره دا سړی ډېر ګناهګار دی په نور نه کې خیر دی با ښه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی مسلمان هغه دی چې د مسجد سره سوي مینه وي نو یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د یو مونځ نه وروستو د بل مونځ انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی دریم دا دی چې د جماعت د مانځه د پاره پیدل مسجد ته راتلل د جماعت د پاره مسجد ته پیدل راتلل دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي ځکه چې په کومه لاره باندې ته مسجد ته راځې که نه په کومه لاره باندې راځې دا لاره به په قیامت په ورځ باندې ستا دپاره ګواهي کوي دا لار به د قیامت پر ستا د پاره گواہی کوي چې الله دا انسان په ما باندې تل دی مسجد ته سلف خو مسجد پرې دا غی لارې به ډیر خیال ساتو دا غی لارې به ډیر زیات خیال ساتو نو چې کوم مسجد ته تزي په دغه لار باندې دا په زړه کې وای چې دا لار به زما د پاره گواہی کوي په کور کې د او 10 وکړو ته مسجد ته روان شي حدیث مبارک کې راځي د انسان یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتیږي
یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتیږي. نو کور او دس کوا مسجد ترازا الله دې ګناونه کمي درجه دې اوچتوي. نو دا درې اعمال داسې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي دا د انسان د تیر شو ګناونو لپاره صدا کفاره ده. ثلاث کفارات دا درې اعمال د تیر شو ګناونو لپاره صدا کفاره ده. کم کم یو کامل او دس کول د تکلیف باوجود. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د جماعت د مانځه د لپاره مسجد ته پیدل راتلل. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نن سبا هر سړی دا غواړي چې ما د خپل کور سره ځان مسجد جوړ کړي. اجرم زماوي مسجدم زماوي اجرم جوړي مسجدم جوړي. اگر چې دوا درې کسان پکې منځ کوي یا نه کوي دا شانتي شاړ پروتي. خدا خواهش ته چې زما مېلمانه راشي زم چې حضرت د جمعه هم زمونږ د تیرم زمونږ د مسجدم زمونږ دی. ټیک د جوړ لکه ځان له اجره چلوا.